السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوي جملو سره او د تاسو هیله کوم چې تاسو زموږ چینل کې ګډون وکړئ ترڅو تاسو هره ورځ نوې انګلیسي جملې زده کړئ. نو راځو درس پیلوو. Joe and Ken evaluated the plan and agreed that it would work. جو او کین دغه پلان ارزولی او موافقه یې کړې ده چې دغه کار به کوي. Kel faint because she didn't eaten in over a day. کیرل بېهوشه شوه ځکه چې د یوې ورځې نه زیات وخت لپاره یې خواړه نه دي خوړلي. نو فینټ منه ضعیفه کېدل یا کمزوري کېدل، بېهوشه کېدل. Pollution is a global problem. Pollution ککړتیا is a global problem یوه نړیواله ستونزه ده. global نړیواله problem معنی خپله ستونزه. when I go to the gymnasium کله چې زه جنیزم ته ځم I use treadmill for 20 minutes. زه د 20 دقیقو لپاره treadmill کاروم. I read my vocabulary یعنی زه خپله vocabulary لولم and highlighted the most difficult words او ته بیخي سخت لغتونه په نښه کوم یا تر ټولو سخت لغتونه په نښه کوم. نو دا د نن ورځې انګلیسي خپرونه.